سلامونه او نیکی هیلې د وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاستئ. د کابل ولایت ځاځي پارک چې ډېر مشهور پارک دی، د پارک ته راغلي یو غواړو د دغه پارک منظرې در باندې وګورو. زموږ سره اوسئ. د ځاځي پارک یو د سیلانیانو څخه شلته موږ سره ولاړ دی. ورور به ځان معرفي کړي، نورې خبرې سره لرو. وعلیکم السلام. نوم مې شهید الله دی، د خوست ولایت یم، تڼۍ ولسوالۍ یم. شهید الله خان ستړی مه شې، څنګه یې ښې؟ ښه شکر دی چې تا ښه وې. خوشحاله اوسې. جمعې ورځ د شکر ته راغلی که نه؟ والله جمعې ورځ دا به شکر ته راغلی یم. کومه ځای راغلی ځاځي پارک ته؟ والله له خوست څخه راغلی یم. له خوست څخه اول شکر دلته؟ والله نور ملګري دي، دا انډیوالان دي، دا ځکه ګرځي او شه بس زه ګوښی دلته نور ځان ته ګرځي، زه دلته ګوښی ورنه راغلی یم، سره ورک شوي. صحیح ده. ته اوس به غږ پې وکړو چې پیدا شي بېرته که نه؟ هو اوس به غږ وکړو چې پیدا شي. څنګه تاسو خوښېږي دا پارک؟ څه ښه والی لري؟ والله خو بس ښه وي، دا خو مرکز ده، بس ښه وي، دومره ساعت کې تېر شي ځاځي پارک کې. او موږ خپله د ځاځي پارک کې چې راشو ډېر خوشحال یو. ښه وي، دومره امن امنیت امر المعروف النهی عن حکومت اصلي امراتی امن امنیت خپل ګرځي شاه نشته پیښ د شاړه ماړه کې. ستا په نظر څه شی شته چې څه شی نشته چې هغه هم دوی برابره کړي او نور کمی احساس ونه کړي؟ والله که خیر وي ټول هر سامان که شته پیښ کشتی ځانګړی دی کوټه کې سفر دا کې څه صحیح ګازونو ته ختلی؟ والله دا ځاځي پارک ځان چې مونږ یا شاید څه غره ته ختلی یم، چې پسې پلي ګلي صحیح ایجار نه پسې ځای نه پاره قوتي نه تلی یم. دا په کور کې د ګل لګولی دا څه حساب دی، څنګه چل دی؟ والله دا خو مونږ یو تاریخي شاید دا خو مونږ خو سال هر وخت چې څه وي د تاڼي شبه سهار څه کله کوي دې دمې ستاسې لباس په کور دا ګل او دا ټول دا د خوست فرهنګ دی نو؟ دا د خوست یو تاریخي شاید دی. سلامت اوسې شهید الله خانه، تاسو څخه شکر. جار ته زاده یم، قربان دې شم، څه خدمات وکړو. مننه. انشاءالله اوسې. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. احمد ضیا هستم، از ولایت بدخشان به کابل آمدیم. امروز روز جمعه بود. از کجا آمدین؟ بدخشان. بله به تفریح آمدیم در پارک زازی. احمد ضیا برادر شما را خوش آمدید میگم به کابل، باز به پارک زازی که آمدین به تفریح آمدین. بله. اندواله دیگه شما کد شماست؟ بله. دوستان هستم. چی دیدین، چی شنیدین قبل از امی اول دفعه شماست یا دفعه پیش آمده پیش آمدیم، چند بار اینجا آمدیم. از لحاظ بسیار جای خوب است، در سبز، وطنهای ما زیاد است اینجا. ما آمدیم استاد خود تیر کنیم، دیگه بسیار زیاد خوشحال هستیم. سلامت باشید. از کجای بدخشان هستین؟ استوانه کشم بدخشان هستیم. ما از طریق شما با همه وطندارای گل ما که در کشم است احترامات تقدیم میکنیم و خوشحال هستیم که در کابل یک وطندار خود داریم که آمده در پارک زازی و تفریح میکنه. چی از دی پارک چی خوبی های داره؟ والا دی پارک بسیار خوبی ها زیاد داره، مسجد داره، دیگه باغ هست، بانا هست، همه چیزی که بگه است، گازها داره، هر چیز بخواهی هست. یک پارک مجهز است، از هیچ کمبودی نداره. تشکر برادر. خوش باشید. بخیر باشید.
سلامونه په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ او په خیر راغلي یئ. نوم مې ریحان سیال دی او د پکتیا ولایت اوسېدونکی یم او اوس مهال په کابل کې ژوند. سیال صاحب له کومې ځای راغلی چکر ته دلته؟ همدې ارزن قیمت نه راغلي وو. اول ځل هم دی که نه مخکې هم راغلي وای؟ نه راغلي وو، مخکې هم راغلي وو. اوس هم د ملګرو سره راوختلو چکر باندې. ستاسو شعر اورو. د اختر په اړه به یو بیت درته ووایم وایي چې په مرورو سلام واچوئ او غاړه ورکړئ، خوند به یې وګورئ چې څنګه کېږي بیا اختر. نه د اختر په هکله ډېره ښه وه. هغه مسافر وروڼه چې په خارج کې دي ستاسو هم کېدای شي خپلوان وي څوک کولی شي چې ورته سلام د موږ د چینل له لارې ورته تقدیم کړي، دغه شان کوم پیغام لرئ مهرباني وکړئ. ټولو مسافرو ته هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو په دې هیله چې د خوښیو او خوشحالیو ډک اختر به یې تېر کړی. که څه هم په مسافرۍ کې اختر خوند نه کوي چې خوند او چې کور کې وي ښه دی که نه، او چې مسافر بیا د کلي اختر د کور او د خپل وطن اختر خوند کوي. اختر خو بیا ملګري غږ وایي اوس وخت ارزي کې خوند کوي که نه، وایي چې الحمدلله ارامي ده. نو خیر بیا هم د چېرته د مسافرۍ او هغه اختر او چېرته د خپل وطن کې چې اختر په چا راشي ښه خبره دا بیا ډېر خوند کوي. پوښتنه څخه وکړم څومره غوندې پوښتنه ده که نه؟ هغه څه شی دی چې وزر یې نه لري خو الوځي؟ وزر یې نه لري الوځي شي که پوه شي الله زه پې ونه رسېدم. همکاري کوي سره وایي چې ګوره د اختر کې هم استفاده به شوي اوسي. هغه څه شی دی چې وزر یې نه لري خو الوځي؟ وزر یې نه لري الوځي پیونه شو؟ علي شاه صاحب څخه مننه. د دې پوښتنې به انشاءالله جواب تاسو ته ورسوو. مننه خیر اوسه. کومه څخه راغلی وروره؟ هلمند څخه. هلمند څخه څو ورځې کېږي؟ څومره ورځې مو چکر ووهه؟ لا به چېرته ځئ؟ 3-4 ورځې به کېږي انشاءالله. هلمند څخه راغلی تاسو 3 نفر نور ملګري مې سره دي؟ هو 2 ملګري مو کښته دي. د کابل کومو ساحو ته لاړې؟ کومې ساحې ستاسې خوښې شوې؟ بس پغمان ډېر ښه ځای و، چرغا ښه ځای و، دا پارکیزاځی ښه منطقه ده، ښه ځای دی. مننه کابل ټوله ښایسته ځای دی. موږ هم د دوستانو د وطنوالو د خوشحالۍ څخه خوند واخیست راغلو. نو چې ګورو خلک ډېر راغلي ماشاءالله. تاسې چکر ته راغلي وای نو ځکه څه خاطره لرئ د کابل څخه؟ کابل خو نو ډېر ښه ځای دی، بس امنیت یې ښه خوند کوي، بس نور هوا ډېره ښه خونک هوا ده، بس هوا ډېر ښه خوند کوي. خلک مینه ناکه خلک هم والا ښه بس اخلاق لري، ډېر ښه خلک دي. بس ډېره ښه ده. د وروستی کې وړه پوښتنه کوم، اختر هم تېر شوی که نه؟ نو هغه څه شی دی چې وزر یې نه لري خو الوځي؟ هغه سترګې الوځي؟ نه ګوره وزر یې نه لري خو الوځي، سترګې نه که نه؟ دغه مې ولا چې په یاد و دغه سوال کوم اوس مې یا فکر مې سلامت اوسئ او مننه خوشحاله اوسم چې تاسو ولیدئ. په دې هیله چې د کابل څخه د کابل د مختلفو پارکونو څخه خوند واخلئ او کله چې هلمند ته ځئ نو یو ښې خاطرې ځان سره یوسئ. ډېر خوشحاله اوسئ. په زموږ د یوټیوب چینل ستاسو څخه انشاءالله جوړېږي. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. سلام.
حمزه دی د ننګرهار ولایت اصلا د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی یم راغلی ځاځي پارک ته ما چې لیدنه ورسره وکړو ډېر ښه ځای دی ماشاءالله ساعت هم پکې له تېر شو بس انشاءالله چې ساعت هم پکې به تېر شو خوشاله اوسې حمزه وروره موږ هم په لیدو مو خوشاله شو نو تاسو د کامې یاست او موږ د سراچي یو بیا سره همسایګان وختو که نه ډېره ښه ده حمزه وروره څه دې ولید څه احساس دې وکړ چې ته راغلي وای د ځاځي پارک ماشاءالله ډېرې ښه ښه منظرې هم پکې ولیدې لم پکې ساعت تېر شو امن امنیت دی پکې ماشاءالله دی پکې به ډېر ښایسته و چاپېریال ځای دی ساعت هم پکې تېرېږي دوستۍ کې وړه پوښتنه ده هغه شی چې دی چې وزر یې نه لري خو الوزي وزر یې نه لري او الوزي کاغذ به وي که نه کاغذ به وي کاغذ خو وزر یې لري چې بیا کاغذ خو وزر یې نه لري خو بیا هم لکه یو قسم ونه شو نه که نه هله تا مننه خوشحاله اوسې څه څه وایې وروره هی جوړې پخې نوم دی حکمت الله حکمت الله خانه جوړې خیرات دی ګلاري ده ما پوښتنه وکړه له حمزه څخه که نه مله هغه شی دی چې وزر یې نه لري خو الوزي تا څه ویلې بال بال خو نه الوزي که نه یاره بال لگا ورکې فواکی تا څه وایې بکې زه وروسته د خپرونې په اخر کې تاسو به ځواب ترلاسه کوئ تا نه مننه سلامونه وړاندې کوم اختر مبارکي د وطن چینل یوټیوب ته زه طاهر امیري د کابل اوسیدونکی فعلا ځاځي پارک ته راغلی امیري صاحب مننه خوشحاله اوسئ هر کله راځئ که نه نن یوازې راغلي یاستئ نه هر کله راځو خو وزګارېږو نه نن راغلی اختر ورځ هیله ده چې تفریح نه خوند واخلئ او ځاځي پارک څنګه تاسې خوښوئ ډېر خلک راغلي ورته دلته فضا صحیح ده وروره او دننه ښار کې صحیح نه ده دې خواته داسې کلي حساب ده که نه یخه هوا هم ده یخ هوا هم ده شمال هم ده او فضا ډېر خوند کوي دلته امیري صاحب خوشحاله اوسئ نو څه کمبودیا احساس کوئ چې هغه باید جوړ شي ورته دغه فامیلو ته چې جوړه شي ډېر ښه ده هغوی هم چې سیاسر دي کور کې کینی چې هغوی ته د زمینه برابر شي ډېر ښه راځي نور څه کم تاسې نوم ذوالفقار ذوالفقار خانه یو څه وړه غوندې پوښتنه ده که نه اختر هم تېر شوی دی هغه شی دی چې وزر یې نه لري خو الوزي ونه شو هغه شی دی چې وزر یې نه لري خو الوزي ښه بله پوښتنه زه که نه هغه څه شی دی پښې لري خو په سر ګرځي نه نقل مو ورکوئ که نه ونه شو سلامت اوسئ مننه خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو زمونږ خپرونه دوام لري نورو ساحو ته موضوع له امیري صاحب څخه مننه چې امیري صاحب که دغه پوښتنه ته جواب کړي که نه چې وزر یې نه لري خو الوزي څه شی دی پرنده به یې کوم ځانور پرنده وزر یې نه لري که نه بیخي او الوزي بال بال نه لري بال خو نه الوزي بال سلامت اوسئ مننه ذوالفقار خان خوشحاله اوسئ مننه
مهرباني ځان معرفي کړئ. زه سید عیسی همدلته کابل کې اوسېږم وروره. سید عیسی وروره ښه خیرت دی. شکر. تېر شوي اختر دی مبارک. تا دې هم تاسې هم چکر ته راغلي یاست. چکر ته راغلي وو. ښه ښایسته فضا ده، ښکلی موسم دی ډېر ښایسته ډېره او ښایسته. تفریحي ساحه ده نو ډېر خوند کوي. خوشحاله اوسئ. تاسې سیلانان خو به تاسې هم لیدلي، موږ هم ولیدو، مرکې مو سره وکړې، خبرې مو سره وکړې، له هغو نه مو نظریات واخیستو. نو که دوی ته پیغام ورکړي، دا دوی حتما ځان سره خواړه شي راوړي، دلته هم د مدینو څخه ښاغلي، دوی ته که پیغام ورکړي نو خامخا دلته د راشي، ښایسته ځای دی، ښه د تفریح ځای دی، ښه ساتیرې او خوند کوي چې راشي او ځان سره نظافت د لږ مراعات وکړي. موږ تاسو وطندار صفداني ده که نه؟ صفداني ده، د هر ځای کې خپل ځایونه ورته جوړ کړي دي مشخص، نو هغو کې دی واچوي او بس همدغه اختر دی. نو ملګرو مینه سره ډېره ده، لکه شوخي کوي که نه؟ و شوخي کوي، والا نه مې پرېږدي. بس ملګري همداسې ښه ښه ملګري خو شته چې ترې ژوند مالګه ده. بالکل حاجي صاحب سید عیسی ډېره مننه چې وخت مو راکړ او پیغام هم ډېر ښه و چې درانه لیدونکي او دغه شان کوم ملګري چې د پارک ته راغلي، که درانه لیدونکي نورو ساحو ته ځي، پارکونو ته ځي، نو دوی باید نظافت مراعت هر ځای کې صفداني وي، هغه هر ځای کې ورور، هر ځای کې ګوښې دلته نه، هر ځای کې کابل هره ساحه کې کور مخته کوڅو کې. السلام علیکم، زما نوم محمد انعام دی او د پېښور نه راغلی او ماشاءالله افغانستان ډیر زبردست او ډیر ښکلی آباد شوی دی. الله دې وکړي چې دغه شانته کې آباد شي او الله دې وکړي چې ټول مسلمانان سره دغه شانته کې په یو اتفاق، په یو مینه او محبت شي او باید چې دې اوسني حکومت ته ترجیح ورکړو. دا نه مثال له خبرې دې کې به هم خاموالی وي، دغه به وي، خو باید چې موږ او تاسو خپل هر یو کس، خپل شخص خپل مطمئنه کو، خپل ځان برابر کو. بس هر هغه څوک چې د هیواد لپاره خدمت کوي د ستایلو وړ دی، همداسې ده که نه؟ بالکل ډېر. محمد انعام وروره تاسو ته راغلاست وي چې افغانستان ته راغلي او د افغانستان د مختلفو ساحونو لیدنه کوئ. لیدنه ورخوا کومې سایډ ته تاسو تللي ویسئ؟ ډېره مننه، ډېر خوشحاله آباد اوسئ. جلال آباد ته تللي وو، اوس هم انشاءالله دې نه وروسته مخکې جلال آباد دې خوا ته د کونړ سایډ ته. مننه، خوشحاله اوسئ. په روسۍ کې وړه غوندې پوښتنه ده، وایي اختر خو تیر شوی که نه؟ او اختر خو تیر شوی، ورځ ده، بالکل ورځ هم ده که نه؟ بالکل. هغه څه شی دی چې وزر یې نه لري خو الوزي. سوالونه برانه نه کې، سوالونه سره موږ هم داسې خاص موافق نه یو. اوله کې مې درته ویلي مال پوښتنه در څخه کومه که نه؟ نه مال کې کوم داسې کاروباري د دغه پوښتنه کوي، دومره ذهن باندې موږ هم بوج نه راولو. مننه. د مسافر ورونو ته څه پیغام لري؟ مسافر ورونو ته دا پیغام لرو چې ماشاءالله افغانستان آباد شوی دی او پوره ملک دی. دا نشته چې مخکینی حکومتونو مخکینی ټیم په شان ته، بالکل په امن کې دی، په دغه کې دی. پیغام دا دی چې ماشاءالله نور هم الله تعالی آباد کړي او خلک راشي، چکر ووهي، وګرځېږي، پوه شولې، دا ملک وګوري، انشاءالله الله تعالی به آباد کړي. سلامت اوسئ. زموږ چینل لیدونکو ته که پیغام ورکړي؟ ستاسو چینل لیدونکو ته دا پیغام ورکوو چې انشاءالله هر سړی د ښه په مینه محبت وګوري، ځکه چې دا خلک دومره مینه محبت کوي، دومره پوښتنې کوي، دومره خدمت کوي، دومره ګرځېږي، دومره تکلیفات کوي، نو باید چې هر سړی ښه په مینه محبت هر چینل لار یو حساب کوي. بالکل صحیح خبره. خوشحاله اوسئ. مننه. السلام علیکم.
ډېر خوندور. رفیقي صاحب ډیره مننه. بس به یو بیت درته ډالۍ کوم چې مهرباني. شاعر وایي چې دنیادار که مستغني په سیمو زر دی، هنرمندو سره ګنج د خپل هنر دی. بس دا هنر دی چې الله پاک رفیقي صاحب ته ورکړی. ډیره مننه رفیقي صاحب. او دا چې ننګرهار څخه راغلي وای، دلته موږ هم ننګرهار څخه راغلو هیوادوالو خدمت په خاطر او پارک ته راغلو د دې هیوادوالو سره مو وغږېدو. د تاسو مننه کوم چې وخت مو راکړ. خوشحاله اوسئ. السلام علیکم. زه صبر ولدي عبدالخلیل زویم. ماشاءالله پارک ته راغلی شکر ته. ډیره ښه ده چې پارک ته راغلی. تنه زه پوښتنه وکړم، اختر تیر شو که نه؟ اختر تیر شو. قرباني هم کړې وه، صدقه هم کړې ده. ډیره ښه ده. بوله غوندې پوښتنه ده که نه؟ هغه شی چې شی دی چې وزن نه لري خو الوزي. وزن نه لري خو الوزي. خالته 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 نه خو نه الوزي. خو د باد فاستو چې صحیح ده. ګوره هغه څه شی دی چې وزن نه لري خو الوزي. ګوره نن لږ نقل در کوم درته، کېدای شي په دې اختر کې استفاده هم کړې خلکو ته باد نه استفاده کېږي. ګوره هغه څه شی دی چې وزن نه لري خو الوزي. ساخته ده بله سره وکم ته وکړه زړونه سره واچه ماتېږي نه چې غرونه واچې غرونه کې وځي که نه بابا یې نه ماتېږي. صحیح سلامت اوسه. سلامت اوسئ. تاسو سره پوښتنې ځواب شته؟ د دې پوښتنې بله پوښتنه ښځه بله جمله درته وایم، ته به راسره ووایې که نه؟ تا آیا چې وایي څه مشکل نشته. ګوره یو کس دی ولي نومېږي که نه، او ولي چې د ویالې تر څنګ ناست دی، او د ویالې تر څنګ چې دی بیا ونې دي د ولي. یو بل کس راغی څه ورته وایي؟ وایي ولي د ویالې ولې. ګوره ولي د ویالې ولې. ته درې وارې تکرار کا. ولي د ویالې ولې. ولي د ویالې ونې ولي د ویالې ونې ونې نه خیم درته ګوره. ولي د ویالې ولې د ویالې ولې درې وارې ګوره درې وارې ولي د ویالې ونه شو. ښځه سمه ده. ښځه ولې پوښتنې ځواب ویم درته نه یې وایم. ګوره هغه څه شی دی چې وزن نه لري خو الوزي. هدي ماشومان دي اختر کې استفاده کړې ده. پټاکې سره الوزي که نه، وزن نه لري که نه. سلامت اوسئ. ښه ده.
وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو خبرونه مو ولیده او د ازازي پارک مختلفو ساحو ته لاړو اوس راغلو د دغه پارک ادارې ته او د ادارې د کارکونکو څخه یو تن چې منګو پیژند د ادارې معاون دی د برو رمضان موږ ته معرفي کی او له سره خبرې لرو او کومې غوښتنې چې تاسو سره دي او موږ سره دغه به سره شریکو مهرباني معاون صاحب بسم الله الرحمن الرحیم په لومړي قدم کې د وطن تلویزیون ټولو لیدونکو او لیدونکو کارمندانو ته د لوی اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې لوی اختر د څو شپې په امن او خوښۍ تېرې کړې وي نوم مې حبیب جان زازی دی د حبیب الله زازي پارک معاون یم ازازي صاحب خوشاله اوسئ مننه چې زموږ د وطن یوټیوب چینل ته مو وخت راکړ عموما فرقونه خو چې دي که ووایو په عموما کې د رواني او روحي مرضونو د تداوۍ مرکزونه دي فرقونه او دوی چې راځي متاسفانه زموږ هېوادوال اکثره هاري فرهنګ سره بلد نه دي راشي او بیا چې دلته په یوې یو څه خفه کېږي هم یوه نیمه خبره چې ورته کوي خو هغو نه هیله خواهشم دا ده چې راشي پارک ته د ښاري کوم فرهنګ دی هغه مراعات کړي ونو بوټو چمنونو ته وسایلو ته چې هلته دوی کار نه وي باید لاسونه ورنه وړي هم ورته خراب نه کړي اوس لپاره تاسې پارک کې کوم شیان لرئ څه لرئ موږ پارک کې عموما کې کوم پارکونه چې څه لري د نړۍ په سطحه موږ یې لرو هغه مثلا مختلف سهولتونه لرو هوټلونه دي تفریحي وسایل دي یعنی کوم پارکونه چې په سټانډرډ نړیوال سټانډرډ دی هغه موږ ټول دلته مراعات کړي دي هر څه لرو ګازونه دي نو هر څه لرو په سلامت اوسئ په راتلونکي کې کوم شیان لا غواړئ چې پرمختګ وکړي او لا خدمت وړاندې کړي په راتلونکي کې موږ په دې پارک کې یو تلیکابین ورته یا لیپ چیر دا به انشاءالله نصبوو او په عموما کې موږ په څلورو زونونو کې لوی مثلا مشرقي زون دی شمال او غرب او شرق په دغو کې موږ غواړو یو لوی پارک ولرو او د دغه پارک نمایندګي به وي او هغه به په دغه نه د اوله تجربه وه هغه به د دې نه یا ښه راځي او د دې نه به ښه راځي سلامت اوسئ د کومو ساحو څخه ستاسې پارک ته سیلانیان راځي اوس خو عموما دا چې د رخصتۍ ورځې د خوشحالۍ ورځې د اختر دی د هېواد هر ولایت نه چې څوک راشي کابل ته حتما یو ځل پارک ته راځي د هر ولایت نه موږ دلته کسان لرو راځي او یعنې خپله تفریح کوي تقریبا د نن 9 کاله مخکې موږ پارک شروع کړی دی سیلبین او د شایقین راځي پارک ته 9 کاله کېږي پارک ته په دغو کالو کې خو بیخي خاطرات زیات دي زه پته موږ داسې کومه جالبه خاطره نه لرو چې درته وایي چې موږ دا خاطرات نه لرو خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یو څوک راشي بیرته په مسکا وځي او دا یعنې د موږ دپاره تر ټولو نه بهترینه خبره همدا ده خوشحاله اوسئ د پارک د ښکلا لپاره د کومو طرزونو څخه موږ کار اخیستی د پارک ښکلا لپاره موږ مختلف نیالګي دي موږ د ایران نه راولي د ایران د شمال نه دا زینتي دي او پارک ډیزاین تاسو خپله ګورئ موږ ډېر ښه کړی دی تر څو خلک را جلب کړي او تر ټولو مهمه خبره سرسبزي دی موږ خپلو داخلي ونو نه نیالګیو نه او ایران نه مو بیخي ډېر انتقال کړي دي راوړي مو سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ حضرت صاحب چې وخت مو راکړه او وروستی کې هېوادوالو ته پیغام لرئ پیغام ډېره مننه پیغام همدا دی چې څوک پارک ته راځي چون د پارک ساحه دی چې هر څوک راځي موږ سره هري فرهنګ مراعات کړي کثافات خپلو ځایونو ته ورسوي کثافتدانیو ته ورسوي ګلانو او ونو سره احتیاط وکړي همدا مو پیغام دی خوشحاله اوسئ ډېره مننه ژوندی اوسئ سلامت اوسئ له زازي صاحب څخه هم ډېره مننه او خپرونه مو همدومره وه تر بیا چې ستاسې په درنه خدمت کې حاضرېږو زه احسان الله قریشي له تاسو اجازت غواړم هر چیرې چې یاست ستا د غوړېدلو څخه